سندرغاړي خاپري نغمه او د هغې د سرطان په وژونکي ناروغي د اخته کېدو اصل حقیقت. قدرمن دوستانو، که غواړئ چې تاسو هم د دغه ښکلي او ښایسته سندرغاړي په کینسر بیماري د اصل حقیقت څخه ځان خبر کړئ نو ویډیو تر پای وګورئ. او که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ پښتون ټایم یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. 88 کلنه د افغانستان تکړه او تر ټولو ښایسته سندرغاړي چې د افغانستان په سندرغاړو کې د خپل ښایست او خوږ اواز په وجه لومړی مقام لري. خاپري نغمه په کال 1956 کې د افغانستان په ښکلي ولایت قندهار کې زیږېدلې ده. خپل د موسیقي او هنر سفر یې په 18 کلنۍ کې شروع کړ او د خپل جادوګر اواز او ښایسته حسن په وجه په افغانستان او نوره پښتنه نړۍ کې ښه ډېره مشهوره سوه او بلا ډیر مینوالې پیدا کړل. نغمې د خپل هنري سفر په ترڅ کې ډېرې تنګې او سختۍ تېرې کړي. هغه په دغه سفر کې پاکستان ته کډواله شوي، خو له نیکه مرغه چې په پاکستان کې یې هم مینوالو ښه دروند استقبال وکړ او هلته یې هم د څو مودې لپاره خپل هنري ژوند ته دوام ورکړ. خاپري نغمې د خپل هنري ژوند په دوران کې 1500 سندرې ویلې دي. د خاپري نغمې په اړه له بده مرغه نن سبا په سوشل میډیا او بعضې اخبارونو کې خبر چلیږي چې ګواکې هغه د سرطان په وژونکې ناروغي اخته شوي او ورسره د هغې د زوم شفیق مورید تصویران هم شیر کوي چې په هغه تصویرانو کې شفیق مورید ښکاري چې ژاړي. خو زموږ د معلوماتو او تحقیقاتو په مطابق لا نیکه مرغه رکه روغه خوشحاله په امریکا کې اوسیږي او اوس مهال هم په خپل هنري ژوند کې مصروفه ده. قدرمن دوستانو، له څو ورځو راهیسې ډېر زیات پوسټونه کېږي د خاپري نغمې په اړه چې هغه ګواکې د سرطان په وژونکې ناروغي اخته شوي. نو ځکه موږ هم معلومات وکړل او تاسو ته مو یو ویډیو جوړه کړه چې خاپري نغمه رکه روغه او داسې هیڅ خبر هم نشته. دا هسې خلکو د هغوی په ژوند او هنر پسې پروپاګنډه جوړه کړې.